السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید برغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن یو ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل په نوم سره د رمضان لپاره ښکلي ډي پي تصویران جوړ کړو. مثلا ګران تاسو تصویرات وګورئ، اوس تاسو کولای شئ چې تاسو نوم دلته وګورئ، په دې کې تاسو خپل نوم راولي او د نو شودار ښکلي ډیزایني تصویرات چې نن سبا عام شوي دي تاسو په ډېر اسان طریقه سره ځان ته جوړولی شئ. که د نارینه‌و په رقم جوړ د ښځو په نامه د ښځو په رقم هم تاسو کولی شئ ځان ته داسې ښکلي تصویران جوړ کړئ. داسې تصویران په ډېر اسان طریقه سره او بل هېڅ چاته ضرورت هم نشته چې ته بل چاته وایې چې ما تصویران جوړ کړئ. ته کولی شې خپله ځان ته په فیسبوک کې ځان ته تصویر خپل په موبایل کې ځان ته داسې تصویر جوړ کړئ. نو ګران دوستانو، زموږ سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته آل نپشن پر وي چې تر هر څه نه مخکې زموږ د اولاد ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. بیا وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ او په کمنټ کې هم ولیکئ چې نایس. نو ګران دوستان، دا څه نه مخکې موږ تاسو راځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راړو، دلته د سرچینګ په ځای کې بلته رمضان مبارک نیم ډي پي دغه به موږ تاسو سرچ کړو. کله چې موږ سرچ کړو هغه ډېر اپلیکشنان خو ډېر راځي، موږ تاسو دغه اول اپلیکشن تاسو ته وګورئ، دغه رمضان مبارک نیم ډي پي مارک 2021 دغه اپلیکشن دی. دغه اپلیکشن لینک زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېرو وسایلو به تاسو دغه اپلیکشن لاسته راوړئ. کله چې دا اپلیکشن به ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ او اوس نو موږ تاسو راځو دغه اپلیکشن د خلاصو پر دغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر اپلیکشن باندې مو کلیک کړئ، موږ تاسو د سفر راځي د ستوګل ته د اول سره لیکل شوی کریکټ ډي پي پر دغه باندې به موږ تاسو کلیک وکړو. پر دغه کریکټ ډي پي کله چې مو کلیک کړئ، دلته وایي ډي پي فور ګرلز یا ډي پي فور بایز. مثلا تاسو د هلکانو په نامه جوړوئ که د نجونو، که د هلکانو په نامه جوړوئ پر داسې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک کړئ، دا ټول باندې تاسو جوړولی شئ. هر رقم ډیزایني تصویر چې تاسو وغواړئ تاسو خالي صرف خپل نوم ورسره راولئ. مثلا په دغه تصویر پر داسې باندې تاسو کلیک وکړئ، هر تصویر چې جوړوئ په هغه باندې چې مو کلیک کړئ، دا صفحه تر خلاصېږي. دغه ایډز به تاسو دلته پکښې بند کړئ، داسې ایډز به تاسو وتړئ. تاسو ګران دا صفحه دلته راغلی، تاسو په دې ځای باندې خپل نوم ورکړئ. هر څه نوم چې تاسو جوړوئ هغه نوم ورکړئ. مثلا دلته نوم ورکوم، تاسو ته ګورئ زه حقیار نوم ورکوم، حقیار هغه دا نوم چې ورکړئ، بس پر دغه سبمیټ نیم باندې به تاسو کلیک ووئ. کله چې مو کلیک کړئ، دا ستا نوم په دې ځای کې راغلی، هغه نوم دلته راغلی. دا نوم تاسو ونیسئ، کږه وایس سمه وایس دلته به دلته پر دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. دا یې فونټ دی، نوم ته دلته فونټ ته تغییر ورکړئ. په هر فونټ چې تاسو راولئ هغه فونټ تاسو ورکولی شئ. تاسو ګورئ دا د فونټ ډیزاینونه شو، دا فونټ شو. بیا پر داسې کلر لیکل شوی دی، پر دغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کلر یې ور چینج کړئ، سور رنګ ته راولئ، بس تور رنګ څو نور رنګونه هم راځي. بس تاسو نومونه جوړ کړئ، خپله نور قسم ډیزایني رنګونه ته راځي. هر رنګ چې تاسو ورکوئ هغه نوم ته تاسو دغه رنګ ورکولی شئ. د دغه تصویر په اندازه چې هر رقم وي هغه رقم رنګ ورکړئ. کله چې نوم مو جوړ شو، پر دغه سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. پر دغه سیو باندې چې مو کلیک کړئ، په دغه تصویر هلته د نور تصویرانو سره هلته ذخیره شو. دی تاسو ته ګورئ دا تصویر هم په ډېر اسان طریقه سره دا ښایسته تصویر جوړ شو. اوس تاسو هم کولی ځان لپاره دا ښایسته ښکلي تصویران جوړ کړئ. والسلام.